بسم الله الرحمن الرحیم. ولې یو څوک ځان ووژني؟ ولې یو ځوان راولاړ سي خپل کور، خپل مور، خپل پلار، خپل خویندې، خپل وروڼه، خپل دوستان، قریبان او بالاخره ټوله منطقه په غم باندې غمیزه جوړه کړي؟ ولې یو څوک له ځانه تیر سي او ولې یو څوک له ژونده تیر سي؟ د دې هغه اساسي لامل څه دی او د دغه حل لاره څه دی؟ څنګه کېدای سي چې ځوانان له دغه خطرناک حالت څخه ځان وساتي چې همې دنیا خراب سي، همې آخرت خراب سي، هم په ټولنه کې منفور سي، د نفرت سبب وګرځي او په ټوله کې هغه کورنۍ، قوم او کلي او خیش ته چا په اصطلاح یو عار شرم پرېږدي او بالاخره هغوی تر سوال لاندې کړي. دغه څو عوامل چې بالاخره لاس یې ورکړی دی او دا مشکل ځینې پیدا کېږي چې څوک ځان وژنه کوي، څوک بې له دې چې مهاجر ضرورت ولري ځینو نورو هیوادونو ته بالاخره په لاره کې خپل ژوند له لاسه ورکوي او حال دا چې دوی ته دا معلومیږي چې دا لاره داسې لار ده چې ممکن له موږ څخه ژوند واخلي، ولې په دې ټولو برسېره باندې بیا هم دوی دا کار کوي. قدرمنو ډېر عوامل چې لاس یې ورکړی دی او بالاخره دغه مشکلات ځینو پیدا شوي، ولې اساسي علت، اساسي عامل یې دا ده چې ډېر ځوانان چې دي هغوی د معلوماتو د خلا له وجې په خپل ذهن کې ارماني ژوند جوړوي، خیالي ژوند یا زندگی جوړوي او بالاخره تصور او خیالات، تمایلات جوړوي. مثلا فکر کوي زه باید پلان یا پلانۍ نجلۍ وکړم، یا مثلا دوی وایي چې پلانۍ میرمن دې ما وي، دغسې مې کور وي، دغسې مې ژوند وي، دغسې مې موټر وي، دغسې کشف پش ولرم. ډېر بیا دا وایي چې زه باید خارج ته ولاړ شم، یا ځکه دلته هغه کاذبې وعدې، شعارونه یا کاذبې دعایې یا په ټوله کې د ټولنیزو رسنیو یا د سوشل میډیا هغه بعضې عکسونه چې دوی ویني، دوی دا فکر کوي چې موږ باید هغه حالت ته ورسیږو. او تر ټولو بده دا ده چې د نورو خیالي ژوند موږ له ځان سره مقایسه کړو. هغه کسان چې کامرې مخ ته راځي، موږ فکر وکړو چې دوی ټول ژوند دومره ښه ده لکه د کامرې مخ کې چې دی. همدا د دې لامل کېږي چې بالاخره کله چې موږ خپل هدف ته ونه رسیږو، یا خیالي ژوند یا ارماني ژوند په واقعیت باندې بدل نه کړو، راولاړېږي او بالاخره ځان وژني. دا یو علت سو. بل علت یې دا ده چې دوی دیني پوهه حتی له صفر سره ضرب ده. دوی فکر کومه چې په دغه برخه کې د دوی دیني معلومات دومره کم دی چې حتی د دغه هغه اخروي مسؤلیت چې کوم دی د هغه اړوند هم نه پوهېږي. متاسفانه بل مرض دا ده چې زموږ په ټولنه کې بعضې کله نالوستي نه، حتی کله ډېر کله داسې کسان به تاسې لیدلي وي لکه کومه تېرو څو ورځو کې کومه پېښه وسوه، ما یو څوک ولیده هغه ته یې د شهید خطاب کوه. یعنې واقعا دا ډېره د افسوس خبره ده چې یو څه ځان وژلی وي، ځان وژنه یې کړې وي. تاسې وګورئ په شرعي متونو کې یا څوک ځان وژني هغوی لپاره څومره سخت وعید ده، څومره سخته سزا ده. اکثره حدیث په دې کې موجود دي چې که څوک وایي ځان په چاقو باندې حلال کړي، په دوزخ کې به الله عز وجل د ابد لپاره دته داسې سزا ورکوي چې همیشه به ځان په هغه باندې حلالوي. که څوک له غره څخه ځان واچوي سزا به هم دا وي، یعنې همیشه به ژوندی کېږي او بېرته به مړ کېږي په دغه حالت باندې. یعنې سخت وعید ورته راغلی دی. نه تنها داسې دا مثلا په دنیا کې خپل خپلوان، دوستان، قریبان په غم باندې اخته کړو، بلکې د ده آخرت هم خراب سو، هلاک سو، تباه سو، یو لوی مسؤلیت ور په غاړه سو. نه پوهېږم ما چېرته لیدلي ول، هلته لیکلي وو چې یو څوک 100 مړي وکړي، 100 انسانان نور قتل کړي، دومره سخته نه ده لکه ځان سي. علت یې وایي دا شی ده چې اوس که دې نور قتل کړي وي خو سړی به یې په اصطلاح پور ورکړي، یا به الله جل جلاله انسان ته خپل سزا ورکړي او ما یې داسې خدای جل جلاله یې وبخي. ولې داسې ته د ځان مرتکب سوی یې، د ځان قاتل سوی یې، دا نو بیا هېڅکله نه بخښل کېږي. بعد یې لا دا ده چې یعنې دلته بعضې خلک دا وایي چې
په هغه باندې فشار و، هېڅ داسې دلیل نشته، هېڅ داسې توجیه نشو توجیه کولی چې موږ دا ووایو چې مثلا د دا حق درلود. یعنی که یو څوک 80 کاله سرطان ناروغۍ ولري، سخته ناروغۍ ولري، ولې بیا هم په شریعت کې دا اجازه نشته ورته چې یو څوک راولاړ شي دوی ته داسې پیشکاري تطبیق کړي چې هغه په واسطه باندې دی مړ شي. کله چې په هغه حالت کې شریعت چاته اجازه نه ورکوي، په داسې حالت کې به څنګه اجازه وي؟ څنګه به دا انسان موږ شهید وبولو چې هغه د جنسي غریزې په اساس د جنسي غوښتنو د اشباع لپاره ځان د مرګ کندي ده؟ یعنی دا واقعا که رښتیا واضح ووایو دا حماقت ده، دا واقعا سخت حماقت ده، دا ناپوهي ده، دا عار ده، دا شرم ده. یو څنګه یو ځوان مسلمان دومره بې احساسه کېدی شي، دومره بې فکره کېدی شي او بالاخره دغسې پرېکړه کوي؟ واقعا د افسوس ځای دی. بیا هم موږ وایو چې هېڅکله ځوانان نه دي پکار شي ارماني ژوند جوړ کړي او بیا د هغه د تطبیق لپاره هېڅ امکان نه لري. هغه کوم ژوند چې موږ په ذهن کې جوړوو یا د نورو ژوندونو نه موږ په سوشل میډیا یا په ټولنیزو رسنیو کې وګورو او موږ فکر وکړو چې هغه په واقعیت کې همداسې دي، نشي کېدی. خیالي ژوند، ارمانونه، خیالونه، تصورات دا په حقیقت باندې بدلول سخت کار دی. که چېرته موږ له وړاندې ارماني ژوند جوړ کړی وي، ارماني او تمایلات مراجمه کړی وي، بیا هغه موږ په حقیقت باندې بدل نه کړو، همدا د دې لامل کېږي چې موږ بیا خدای نخواسته د دغسې یوې لوی غمیزې ښکار شو، هم دنیا خرابه شي او هم آخرت خراب شي. دغه د موږ هغه څه چې وو موږ له تاسو سره شریک کړو. الله رب العزت دې بیا دا نه پېښوي. خوشبختانه په دغه اواخرو کې یعنې دغه ځان وژنې قضایاس وي ورته ډېرې بریده کمې شوې وې، ولې بیا خبرې یو متاسفانه چې دغه کار کېږي. هغه هم داسې یو څوک کوي چې 12 کاله تعلیم کړی وي، پوهنتون فعال محصل وي. واقعا د افسوس